خیبر پښتونخوا ته یوه بله ښایسته جینۍ راځي ملګرو. دا به کله راځي او دا به کومو علاقو ته ځي؟ دې خپل نوم سره او دا د کوم ملک نه راځي؟ دې د څومره ملکونو ویزټونه کړي او دا پاکستان ته د څه لپاره راځي او بیا د پښتنو ته د څه لپاره راځي؟ نو مکمل معلومات ته شریکوم ملګرو. دا جینۍ چې د ملګرو د دې تایوان سره تعلق د ملګرو او د دې د 114 ملکونو چې دی نو دې ویزټ کړی 114 ملکونو. ملګرو دې نوم دی نایا، نوم دی نایا. ملګرو د پیشه په لحاظ چې دی نو دا سنګره ده، یوه غټه سنګره ده ملګرو. دا چې دی نو پاکستان ته به راځي او سوات ته به راځي په دې را روانه میاشت کې ملګرو. او دا چې کوم ملکونو ته تلله نو دا د څه لپاره تلله؟ 114 ملکونو ته تلله نو دا د څه لپاره تلله ملګرو؟ دی چې تلله په ډایره کې هغه هر څه لیکلي دي چې په دې ملکونو کې زما کوم کوم څیزونه خوښ شوي دي. نو دا خیبر پښتونخوا ته هم را روانه ده او په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو خواله را روانه ده سوات ته. په سوات کې به چې نو دا په سوات کې به په علاقو سره ویزټ کوي. د هغه نه پس چې دی نو دا وایي چې زه د ویلج ته لاړ شم، د کومه کلي چې نو دې ته هم لاړ شم، د پاکستان د حکومت نه به اجازت راخلي ملګرو. د 114 ملکونو ویزټ کړی دی. په دې ملکونو کې چې دی نو ملیشیا ته تلله او هلته دې چې کړي په خپل ډایره کې به لیکلي دي چې هلته خلک ډېر مهمان نواز دي. دی چې هلته تللی ده د هغه نه پس چې دی کم خلک لیدلی دی په خپل ډایره کې لیکلی چې د ملیشیا کم خلک دی نو دا مهمان نواز دی. او بیا دا ترکي ته لاړه نو د ترکي ته چې لاړه نو دی په خپل ډایره کې ولیکل کنه چې د ترکي دا کم خلک دی نو دا ډیر خوبصورت خلک دی، ډیر ښایسته خلک دی ملګرو. بیا چې دی نو انډیا ته لاړه، چې انډیا ته لاړه کنه په انډیا باندې کراس راښکودو چې دا ډیر فضول ملک دی، دا چې دی نو خوشه ملک دی، دې نه نور خوشه ملک نشته دی ملګرو. د هغه نه پس دا دوبۍ ته لاړه. په دوبۍ کې چې دی نو دوی چې کړه نو ویل چې هلته خوراک ډیر لذیذ دی، ډیر ښایسته خوراک دی. نو اوس پاکستان ته راغله او په پاکستان کې به دا سوات ته راځي او په سوات کې به دا چې دی نو د هغه علاقو ویزټونه کوي. د هغه نه پس چې دی نو دا به خپل ډایري کې لیکي چې پښتانه څنګه خلک دی. نو زما ټولو پښتنو ته خواست دی چې دې دومره عزت وکړي چې د دې دومره عزت وکړي کنه چې زمونږ د پښتنو دا نوم په دې مهمان نواز کې ور شامل شي ملګرو. نو ټولو ته زم خواست دی کنه پر روانه میاشت کې دا جینۍ د تایوان نه روان ده، د دې نوم نایا دی ملګرو. 114 ملکونو ویزټ یې کړی. د دې 15 ملکونو چې دی نو هغه ښایسته خوبصورت لفظونه ترې راغستي چې په دې کې کم کم خصوصیات دي ملګرو. دغه نه پس چې دی نو دا به راځي د پښتنو معاشرې ته به راځي، د پښتنو علاقو ته به راځي، د پښتنو کلیو ته به راځي او دا به څه په خپل ډایره کې لیکل غواړي. نو زمونږ هم ټول خو ته خواست دی کنه چې په خپل ډایره کې د پښتنو یو عزت ولیکي چې پښتانه یو عزتمن خلک دی، یو مهمان نواز خلک دی، یو محبت کوونکي خلک دی. نو چې دا په خپل ډایره کې ولیکي. نو زما ټولو ته خواست دی کنه چې دا جینۍ پر روانه میاشت کې روانه ده، د دې نوم نایا دی او چې دا کله خیبر پښتونخوا ته راورسي بیا سوات ته راورسي نو دا و چې سوات ته لاړم نو زه به هغه ځایونو ویزټونه کوم. نو دومره مهمان نوازي وکړئ چې د ملیشیا دا نوم تې کټ شي کنه او دې کې د خیبر پښتونخوا د پښتنو نوم چې دی نو هغه پکې ور شامل شي چې دا مهمان نواز خلک دی، دا یو ډېر زبردست خلک دی ملګرو. دا چې دی نو پر روانه میاشت کې به راځي خیبر پښتونخوا ته سوات ته به راځي او بیا د پاکستان د حکومت نه چې دی نو زه اجازت راخلم او د ویلج دی نه د کلیو ته ځم نو پته نه لګي کنه چې په خیبر د پاکستان حکومت به اجازت ورکوي کنه ورکوي. دا معلومات ان شاء الله کنه ویډیو راتله نو زه به تاسو شریک کوم. ټول ته مخواست چې ویډیو ضرور شیر کړئ د نور پښتنو